بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د قطر کلتوري مرکز له عمومي رئیس ډاکټر خالد ابن ابراهیم سره لیدنه. مسکو کې د یورشیا فضایي کانګرس کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن ګډون. او په غزه کې د نسل وژنې دوام. د یو مهربان خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1404 کال د زمري 9 نیټه ده. زه محمد صادق فروتانی هم د هم بشپړ خبرونه. قطر کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د دغه هیواد د قطر فرهنګي مرکز له عمومي رئیس ډاکټر خالد ابن ابراهیم سیتی سره کتلې دي. یا د کتنې کې د افغانستان او قطر ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او د قطر فرهنګي مرکز له لارې په نندارتونونو ورکشاپونو او نورو فرهنګي پروګرامونو کې د افغانستان پر فعال ګډون خبرې شوې دي. په پای کې دواړه لور د ګډ کاري ټیم په جوړېدو هوکړه کړې ترڅو د فرهنګي همکارۍ د پلي کېدو او پراختیا لپاره یو منظم او اغېزمن چوکاټ رامنځته کړي. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر او ځانګړي استازي مولوي ګل حسن د یوراشیا فضایي کانګرس کې ګډون وکړ. په مسکو کې د اسلامي امارت سفارت وایي چې د کانګرس کې د فضایي چارو پر ستراتیژیکو بدلونونو، نوي کړنلارو او د مدیریت اړوندو ننګونو باندې بحث شوی دی. د یاد سفارت په وینا دغه کانګرس کې د روسیې، بلاروس، عربي او یو شمېر نورو هیوادونو علمي او سیاسي استازو ګډون کړی و. د خوست ولایت مقام ویان مستغفر ګربوز وایي چې د دې ولایت د استخباراتو ریاست ځواکونو د غورځنګ په نوم یو ډاکټر چې 3 ورځې وړاندې لنګرهار ولایت څخه خوست ته تښتول شوی و آزاد او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. انسان تښتونکو د ډاکټر د خوشي کېدو په بدل کې د نوموړي له کورنۍ څخه د $200,000 غوښتنه کړې وه. د ګربوز په وینا یادو عملیاتو په پایله کې 4 انسان تښتونکي، یو فولډر موټر او یو توپنچه هم نیول شوې ده. او په پای کې د غزې څخه د اسرائیلو د بشري حقونو ادارې یو بتسلیم د زموږ نسل وژنه په نوم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په غزه کې د اسرائیلو کړنې نسل وژنه ده. په دې راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شوی په غزه کې د اسرائیلي یرغلګرو جګړه چې نه 15,921 فلسطینیان پکې شهیدان او 145,233 نور ټپیان دي په کلکه غندل شوې ده. یاد راپور وایي چې اسرائیلو د 2023 د اکتوبر له 9 راهیسې په اشغال شوي لویدیځه غاړه او په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس کې هم تاوتریخوالی زیات کړی دی. داسې تاوتریخوال چې په 1980 کې د اسرائیل له لوري د لویدیځې غاړې له اشغال وروسته نه دی لیدل شوی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.